د امنیت یم عسكر د امارت یم عسكر د امارت یم عسكر د امارت یم عسكر د امارت السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم درنو لیدونکو، د 203 منصوري پولې اردو د دوهمې سرحدي لواء ته راغلي. په دوهمه سرحدي لواء کې چې تاسو وینئ، زموږ د اسلامي ملي اردو یو سرتېري یو نوی ټوپک اختراع کړی ده چې د ټوپک نوم دی فاتح. همدا ټوپک په یوه میاشت کې اختراع شوی ده. نور معلومات د ده له خولې څخه سید الله ده د خوست ولایت څخه صبرۍ ولسوالۍ د چیني د نیازوي د کلي اوسېدونکی یم چې اوس مهال د پکتیا ولایت د 203 منصوري پولې اردو او د دوهمې سرحدي لواء کې اوس مهال مې دغه اسلحه ترتیب کړې. نوم یې فاتح دی او تقریبا 170 سانتي متره اوږدوالی دی. د کنداغ نه بغیر 145 سانتي متره دی. عمومي 110 سانتي متره دی او د فولادو ضد دی. عمومي هدف یې 8000 متره دی او د نښې ویستلو هدف یې تقریبا 3700 متره دی. په هڅو او کوششونو کولی شم چې له دې څخه ډېر 100 چنده ښه ټوپکان جوړ شي، که چېرته وسایل برابر شي. کاري وخت مې تقریبا یوه میاشت پرې لګېدلې ده او تقریبا 13 افغانۍ مصرف پرې شوی. نو اوس خو د ما سره کوم عصري وسایل نه وو، خو د ګرینډر په واسطه مې ډېر کار کې کړی ده او انشاءالله چې وسایل برابر شي نو بیا به ډېر ښه پرمختګ کې وکړم انشاءالله. ولس زمین ستا د امنیت یم ولس زمین ستا د امنیت یم عسكر د امارت یم عسكر د امارت یم عسكر د امارت یم عسكر د امارت هیواد یم او مین پر شریعت یم مین پر خپل هیواد یم او مین پر شریعت یم